الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة آيات أكثر يوصل أو يوجه. وقال رسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسللت شياطين، وفي رواية فتحت أبواب السماء أو أبواب الرحمة. متفق عليه. زما د ایمان او د کلمې ورونو د روژې میاشت او روژه فرض ده په ټولو مسلمانانو باندې. د روژې په حقله باندې علما داسې وایي چې پخواني امتونو باندې هم روژې فرض وي او روژې به یې نیولې، خو د روژو فرق دا و چې کله به کمیت او د کیفیت په لحاظ باندې به زیاتې او کمې کېدلې. اما پر رسول صلی الله علیه وسلم کله چې هغه مبعوث شو او دویم کال د هجرت شو، نو فرضیت د روژې راغی، ځکه د هغې نه مخکې دی ایام البیات، یعنی د چهارشنبې او پنجشنبې او جمعې ورځ دا ایام البیات به یې د هر یوې میاشتې روژه نیوله. کله چې دا آیات نازل شو: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی، علیکم الصیام، په تاسو باندې روژه فرض شوې ده، کما کتب علی الذین، لکه څنګه چې په نورو خلقو امتونو باندې فرض و، من قبلکم، مخکې د دې نه، لعلکم تتقون، د کېدای شي تاسو د تقوا خاوندان شئ، ځکه چې روژه ونیسئ نو الله جل جلاله روژه د ټولو تقواګانو مور ده او د ټولو تقواګانو مجموعه صیام یا روژه ده. او دا روژه د دې لپاره ده چې د انسان ټول هر څه ظاهري او باطني ټول اعمال هغه څه چې دي هغه ټول پاکي او صفا کوي. او تقوا هغه صفت دی چې په هر چا کې نشي راتللی، هر څوک تقوا نشي کولی. هو که یو څوک یو څه ناڅه اندازې پورې کوي، نو قرآن عظیم شان د تقوا په باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړي دي او د تقوا نه ډېر زیات یعنی آیاتونه راغلي دي ورکې د قرآن عظیم شان کې د تقوا په لحاظ باندې چې تقوا څومره باید وویلی شي او څومره چاته وویل شي او کوم یو وي. لکه مثلا د مثال په ډول باندې الله پاک فرمایي: یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداکم وعلى ما هداکم لعلکم تشکرون. تاسو به د الله شکر وباسئ چې کله تاسو دا تقوا کوئ او روژه نیسئ په دې باندې. علما د دې آیات په برخه کې داسې لیکي چې صام ځینې تفاسیر لکه تفسیر ځینې جزونه د تفسیر او جلدونه نور د تفسیر ابن کثیر داسې لیکي چې صیام جمع ده او صوم مفرد دی، او دا داسې معنا ده چې معنا دا ده چې صوم څه معنا یا څه معنا؟ امساک، یعنی ځان ساتنه ده. امساک د څه شي نه؟ والامتناع، او ځان منع کول دي عن الشیء، د ټولو شیونو نه. د الله جل جلاله داسې یو احکام دي چې دی باندې د ټول امت فتوا ده چې صیام د ټولو هغه نیکیو بدله ده کوم یو چې سړي ته انسان الله جل جلاله ورکړي. خو په دې کې دا ضرور خبره ده چې امساک به کوي. امساک به د بدو خبرو نه به هم کوي، د زیاتو خبرو نه به هم کوي، او امساک به د ډوډۍ نه هم کوي او د خوراک نه به هم کوي. او دا امساک به داسې وي چې په شرعي توګه باندې به څنګه چې د فجر کیږي، د فجر نه نیولې تر هغه وخته پورې چې مغرب کیږي او د مغربه پورې د ماښامه پورې دا روژه به نیول کیږي او نیسي به. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژه د روژې په هکله باندې داسې فرمایي: عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من لم يدع قول الزور والعمل به
او هغه کسان چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کسان چې پرې نه دي قول زور یعنی دروغ پرې نه دي، زیاتې خبرې پرې نه دي، غیبت پرې نه دي، نور هغه خبرې چې هغې ته نقصان رسوي مسلمان ته هغه پرې نه دي. والعمل او داسې یو عملو کې به فلیس لله حاجة فی ان یدعو طعامه، که چېرته په دې باندې عمل وکړو نو الله ته وایي ضرورت نشته دی په دې باندې چې هم غیبت کوي او هم د خلکو کرکه راځي او بیا عمل پې نه کوي په روژه باندې او هغه یې نشي اصلاح کولی. فلیس لله حاجة، الله ته کوم حاجت نشته دی چې فی ان یدع چې دا پرېږدي طعامه و شرابه، د خپل خوراک او خپل څښاک ټول هر څه پرېږدي، خو دی غیبت هم کوي، د روژې حالت کې لغو هم وي او باطل کلام هم کوي او بېهوده افعال هم کوي او دا هغه څه دي چې دی نه پرېږدي چې دا کارونه وکړي، خو که دی بیا کوي د خوراک او د څښاک دی منع کېږي، نو دې لپاره کومه فایده نشته، د روژې کوم ثواب دا نه لري، ځکه د دې اصلاح نفسي نشته دی. دا په لغو او باطلو او په بدو خبرو او بېهوده خبرو او په بېهوده افعالو باندې اخته دی، فلهذا د دې امساک نشته. د دې امساک داسې نه وي چې د دې امساک دا وفرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې امساک داسې دی چې باید ضرور سړی په روژه ونیسي، نو ټول هغه طریقې ورسره مراعات کړي او د الله تعالی نه وویریږي. او بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم للصائم عند فطرته، په وخت د فطر کې یعنی د وخت د روژه ماتي کې دعوة المستجاب، بیا د کومه ته چې د دروغ ونه وي، زیاتې خبرې ونه کړي، بېهوده خبرې ونه کړي او بیا په وخت د ماښام راشي او ته بیا روژه ماتې، نو په دې روژه ماتې کې مستجاب دي ستا دعاګانې ټولې قبلېږي، الله جل جلاله دا ټولې قبلونکی دی او د هغې روژې قبلوي. فلهذا د روژې تقوا کول په روژه کې او یا کول د روژې پیژندل دا ډېر مهم کار دی. د یو مسلمان دپاره ځینې علما دا وایي چې په روژه او په مونځ کې هېڅ فرق نشته، بلکې ځینې علما دا وایي چې روژه د حتی د مانځه نه هم مخکې ده، ځکه مونځ یوازې یو څو افعال دي او روژه چې د پټه ده، خو د دې صفایي کول په باطن باندې ده او باطن باندې ډېر اثر کوي. نو ځینې خلک علما دا وایي چې روژه د مانځه نه هم ډېره زیات ثواب لري، خو که انسان یې په هماغه شرایطو باندې ونیسي کوم یو چې الله جل جلاله د دې نه سړی منع کړی وي او په هماغه ترتیب باندې لاړ شي. او بله دا خبره ده چې د خبرو نه به هم دغه کې د نورو امتونو کې د خبرو نه هم روژه راغلې ده او د روژې احکام یعنې خبرې کول هم د نورو اقوامو په روژو کې راغلي دي. مثلا قال الله تعالی فرمایي فکلي واشربي وقري عینا فاما ترین من البشر، دا مریم بیبي وایي خپل قوم ته چې د خپل قوم دپاره داسې وایي چې ترین من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما. کله چې د عیسی علیه السلام پیدا شو نو قوم راغی او دنه یې پوښتنه کوله چې تا څه حال دی، تا څه کار کړی دی، دا کار دې نه کړی، نو هغې ورته دا آیات شریف چې راغلی وایي اني نذرت، ما نن نظر کړی للرحمن صوما، یعنې زه د خبرو نه روژه یم، دا روژه نشم کولی. د نورو امتونو دپاره روژه د خبرو کولو نه هم وه، نو ځکه بیبي مریم دا وایي چې ما دا روژه الله جل جلاله چې ما ته کوم یو امر کړی دی ما هغې صوم نیولی، فلن اکلم، زه خبرې نشم کولی الیوم، نن ورځ انسیه، د هیڅ انسان سره د خبر نشي کولی. سورة مریم. نو فلهذا ما مخکې چې وویل چې الله څوک دروغ پرې نه دي او تهمت پرې نه دي، بهتان پرې نه دي، بېځایه غیبت او خبرې پرې نه دي، د روژې ته یې کوم ضرورت نشته دی. نو ځکه دلته وایي چې امساک هم د خبرو نه او امساک هم د خوراک او څښاک نه او امساک هم د ښځې نه د یو ځای کېدو نه، فلهذا دغه ټول شیان په امساک کې راځي او په پخوانو امت کې دا خو الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې الله جل جلاله دا معافیت پیدا کړ چې د دوی لپاره یې روژه درسته کړه. ماه رمضان یا روژه چې دا د هجرت کې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو نو 18 میاشتې تېرې شوې وي
او د شعبان په میاشت کې دا روژه شوه. د دې نه مخکې قبله راوګرځېدله د بیت المقدس نه، او بیا د قبلې نه وروسته روژه فرض شوله په ټولو مسلمانانو باندې، او د دې فضیلت او فرضیت او مخکې د دې نه به مسلمانانو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نور امتونو به د محرم میاشتې 10 ورځې به روژه نیوله، یا ایام البیات به نیولې، مثلا 14مه ورځ، 14مه ورځ، 15مه ورځ، دا به 3 ورځې به روژې نیولې. کله چې روژه د میاشت نازله شوه او ټوله میاشت روژه شوه، فلهذا الله جل جلاله دغه معاف کړلې او هغه به په خپله خوښه باندې شي، که څوک یې نیسي او که نه یې نیسي. اما دغه روژه چې دا موږ او تاسو یې نیسو، دا فرضیت لازم او ضروري شو چې باید سړی ونیسي او وکړي. فلهذا د روژې اهمیت ډېر زیات دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته وکړي. او دلته ډېره مهمه خبر دا ده چې دې کې په آخر کې تقوا راغلې ده، او تقوا جوړېدل، ځان برابرول په تقوا باندې دا ډېر یو مشکل کار دی، او ډېر په تکلیف باندې خپل ځان باندې، نفس باندې، د خپل معنویاتو باندې، په خپل ظاهرو شیانو باندې به ډېر زیات تکلیف تیری او ځان به برابرې چې تر څو پورې د روژې هغه ادا وشي او د روژې هغه اصلي کوم یو بڼه یې چې ده او کوم اصلیت یې دی هغه باید په منځ ته راشي. او دا د 5 بنیادونو نه خو یو ښه بنیاد او ښه مهم دی. حتی ځینې علما دا وایي که چېرته یو سړی روژه نه نیسي، قتل یې کوي، وایي دا سړی قتل کوي، ځکه د دې قتل روا دی چې دې روژه نه ده نیولې او دی د روژې د نیټولو هر څه حقدار دی او دې باندې مکلف شوی دی او دی نه نیسي. او د یو عبادت او عملو نه ټوله فایده دا وي چې الله جل جلاله خوشحاله شي، او په روژه کې الله جل جلاله ډېر خوشحالېږي، او د دې ټولو انسانانو نه الله جل جلاله دا غوښتنه کوي چې روژه ونیسئ. روژه صرف زما دپاره ده، یو زه پوهېږم یو ته پوهېږي، نور هېڅ انسانان نه پوهېږي چې ته روژه یو د خوراک او څښاک نه. دا یو امتحان دی چې الله جل جلاله په دې باندې کړی دی، او په روژه کې دعاګانې هم قبلېږي. فلیستجیبوا لی، ټولې دعاګانې ستاسو قبلوم، او قرآن عظیم شان وایي ټول کوم یو چې دي هغه درته قبلوم درته. او لفظ د تقوا په قرآن کې 215 ځله راغلی دی، یعنی 215 ځلې د ذکر شوی دی چې تقوا وکړئ. او په روژه کې تقوا په آخر کې لعلکم تتقون، تاسو به تقوادار شئ، او د تقوا غوښتنه به وکړئ، او په خپله باندې به تاسو تقوادار شئ. او یا فرمایي الله جل جلاله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی تقوا وکړئ، هغه حق تقوا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تاسو به کله مړه نه شئ، هماغسې به ژوندي دنیا او آخرت کې به ښایسته سورت عمران چې که تاسو چېرته د الله جل جلاله په لاره باندې تقوا وکړئ او تقوا مو خوښه شي. نو تقوا یو حق او حق تقاته معنا دا ده چې هغه کومه یوه چې الله غواړي هماغسې تقوا وکړئ، په هماغه لاره باندې روان شئ. او کوم حدیث چې ما یو ولوسته چې عن ابي هريره رضی الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل رمضان، کله چې رمضان داخل شي نو د رمضان فتحت ابواب السماء، خلاصي کې دروازې د اسمان، یعنی ستا اعمال ټول پورته ځي. اذا دخل فتحت ابواب السماء، او بیا پرانستل کېږي ابواب د سما، یعنی سړي عمل براه راست اسمان طرف ته ځي او الله جل جلاله هغه قبلی. وفي روایت، او په یو بل روایت کې فتحت ابواب الجنة، بابونه او یا دروازې د جنت خلاصېږي. وغلقت ابواب جهنم، او تړل کېږي ټولې د دوزخ دروازې، یعنی دروازه یې هم خلاصه نه وي. که روژه کې یو سړی مړ کېږي او مسلمان وي او روژه یې نیولې وي، براه راست په جنت ته ځي، ځکه د جنت د دوزخ دروازې تړل شوي دي. وسللت شیاطینو، او په زنځیرونو باندې بند شوي دي ټول شیطانان، هغه زلوني ورکې اچول شوي دي، کړۍ پکې اچول شوي دي، هغوی رګ نشي خوځولی او نه تا ته راتلی شي. خو شیطان موجود دی، هر چا سره وسوسه اچي، اما کوم چې روزهدار سړی دی هغې ته لنډ نشي راتللی، ځکه ستا ټول فساد د خېټې نه پیدا کېږي، ستا ټول فساد د مغزو نه پیدا کېږي، ستا ټول فساد د عمل نه پیدا کېږي، او ستا ټول فساد د عدم تقوا نه پیدا کېږي. کله چې سړی تقوادار وي، کله چې سړی روژهدار وي، کله چې الله
په مخ کې ولاړ وي او د هغې ته روژه نیولې وي، فلهذا دلته د شیطان کوم کار نشته. الله جل جلاله په خپله د شیطان لرې کوي ستانه ای بنده او بندي کوي او د الله تعالی په رحمت کې به ته روان یې، نو د الله په رحمت کې د شیطان ځای نشته. وفي روایت او په بل روایت کې وي فتحت ابواب الرحمت، تا ته بابونه د رحمت خلاصېږي. ما رحمت څه معنی؟ رحمت دا معنی چې څومره تکلیف او زحمت دی وي هغه الله جل جلاله کنار کوي، تانه لرې کوي. او د الله په رحمت کې معنا دا چې لکه باران ته ودرېږي او ټول دې لمدوي او هر څه نه دې وځي او جامې دې لمدوي ورته وي. که چېرته ته تقوادار شي او روزهدار شي، الله جل جلاله به دې دغسې په ښو تکلیف په ښو اړخونو باندې او په ښو کارونو باندې به الله تعالی اغېشته کوي او بدو کارونه به دې ځان ساتي. نو دا د رحمت دروازې تاسو ته هم خلاص شي. متفق علیه، دا حدیث شریف متفق علیه دی. او د دې قال الله تعالی، الله فرمایي وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. ځان سره یو څه شی واخلئ چې آخرت ته ځئ، ځان سره روزانه یو څه شی جمع کوي چې کله الله خلک پوه شي چې تاسو سره یو شی شته او هغې نه بهتره تقوا او بهتر ذات او یا هغه سرمایه چې ده هغې نه تقوا نه بل شی نشته دی. او تقوا په دغه روژه کې دومره ډېره زیاته ده چې هر عمل په تقوا باندې وي او هر څه دی. ځکه الله درته وایي چې لعلکم تتقون، چې تاسو د دې دپاره روژه نیسئ. اول خاصیت دا دی چې ته تقوادار شي او د الله تعالی په ټولو شیانو باندې پوه شي او الله تعالی دې ټول شیونه درته برابر کړي. او الله جل جلاله فرمایي التقوا، تقوا چې ده ذلک خیر، دا خیر دی. ولباس التقوا خیر، کله چې تا د تقوا الله ورته نظر کړی دی چې دا تقوا یو لباس دی، معنا دا ده چې د دې لباس دا داسې دی لکه زغره، شیطان هر څه بدي تهمت دروغ هر څه تان لرې کوي. فلهذا لباس التقوا، دا لباس د تقوا چې دی ذلک خیر، دا بهترین ځکه چې ته د الله دپاره د تقوا کړې ده. التقوا ذلک خیر، دا تقوا ډېر د خیر شی دی او لباس د تقوا واغونده او تقوادار شه، نو الله جل جلاله به په خپله باندې هر څه برابر کړي. او د تقوا نه ځینې علما داسې تعریف کوي چې هر انسان نشي توانېدلی چې تر څو پورې تقوا وکړي، کله چې دی نیک عمل وکړي. نو که نیک عمل وکړي نو دا په خپله باندې تقوادار شي. او بل الله وایي وتزودوا فإن خیر الزاد التقوا، ځان سره زاد واخلئ، ځان سره هغه توخه واخلئ، ځان سره هغه څه واخلئ چې تاسو ته پکارېږي. او دا توخه څه شی دی؟ تقوا ده. ځکه چې تا نه د چا مال خوړلی، نه دی د چا کوم چاته څه ویلي دي، نه دې بدي کړې ده، نه دې ښه کړی دی او نه دې بد کړی دي. نو فلهذا ته به یو د الله تعالی یو نیک انسان یې. نو اوس الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دا کتاب نازل شوی دی، په دې کې هیڅ شک نشته دی. خو دا واورئ چې دا هدی للمتقین، دغه ټول قرآن د تقوا دپاره، د انسان د تقوا دپاره ټول نازل شوی دی او ټول تقوادار باید اوسېږي. عن سهل رضي الله عنه بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب، فجنت کې اته دروازې دي. منها باب يسمى ريان، یو دروازه د دې ریان نومیږي په دې جنت کې چې ده لا يدخله الا الصائمون، په دې باندې هیڅوک نشي داخلېدلی مګر هغه کسان چې هغه صائمان یا روژهدار خلک دي. متفق علیه. علما دا سوال کوي چې د دوزخ دروازې ودي او د جنت دروازې اته دي، دا څنګه چل دی؟ اته او اووه کې ډېر فرق دی. د دوزخ دروازې وشوې او د جنت سره هغوی بیا دا وایي چې دغه دروازه د ریان چې ده دا اتمه دروازه ده د جنت، یعنی دا خاص د روزهدارانو دپاره فرمایشي جوړه شوې ده. یعنی داسې ورته جوړه شوې چې کله سړی روژه نیسي او ورځي الله جل جلاله نو د دې دروازې نه به داخلېږي. او ریان چی ته وایي؟ سیرابۍ ته وایي، یعنی ټول د دنیا نعمتونه په دې دروازه کې شته او دې باندې به ورځي. نو ایماندار به د ریان په دروازه باندې ځي او الله جل جلاله بیا د دوزخ د اور نه وساتي. لا يدخله الا الصائمون، په دې دروازه باندې بل هیڅوک نشي داخلېدلی بې د دې نه هغه کسان چې هغو صائمان دي او هغو روژه نیولې ده. او د دې روژې نیولو طاقت څنګه سړي ته ورکوي؟ ټول کال کې ایام البیات نیسه، د محرم میاشتې کې نیسه، تر څو پورې چې ته د یو سپۍ غوندې تیار د روژې د رمضان د میاشتې ته تکړه شوی او جوړ روغ ورته.
د رمضان نوم ولې ورباندې ښودل شوی رمض النهار، یعنی رمض د ورځې ډېره ګرمي، د ورځې ډېر ګرمېدل دې ته رمض ویلی کېږي، ځکه روژه کې الله جل جلاله ډېر مشقت په مسلمان باندې راولي. ورمض الشمس یا ډېر سخت لمر چې تود وي او لکه ګرمو ځایونو کې چې دي د دې د لمر ډېر تودوالی وي. یا رمض الرجل، او یا یو سړی په ګرمۍ کې ډېر زیات ګرمي کوي او ګرم ویږي او ځمکه باندې او خپې ږدي او خپې سوځېږي، نو سوځېدل د خپو ته رمض ویلی کېږي. او رمض الغنمې، کله چې څاروي ځي نو هغو هم په ګرمۍ کې او په تکلیف باندې وي، ځکه په دې رمض کې دي. دا د عربي ټکی دی چې دوی ته منع کړی دی. او د غصې او قهر د اور لمبه د دې ته هم رمض ویلی کېږي چې دا ډېر زیاته ده. او بل رمض د رمضان د الله جل جلاله هغه امر دی چې تا باندې سختي تېروي، ولږه در باندې تېروي، تکلیف در باندې تېروي، او په وچه ځمکه او په سره ځمکه دې ودروي او د تکلیفونو نه ډکه ده روژه، خو ته یې باید چې ونیسي ایمانا او احتسابا، الله به درته عفو وکړي. عن ابي هريره رضي الله عنه هغه فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا، الله جل جلاله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رمضان ایمانا و احتسابا. ایمانا څه معنی؟ یعنی زما څومره ایمان قوي دی نو زه به هماغومره ښه روژه نیسم. ایمان چېرته دی؟ یو اسلام دی چې ظاهري عمل دی، او یو ایمان دی چې دننه په زړه کې دی. که کله ستا ایمان درست او په زړه کې دی قوي او جوړ ایمان، نو ته به روژه نیولی شې، ځکه ستا ایمان درست دی او الله د زړه سره کار لري، د ایمان سره کار لري. ستا ظاهري اعمال د ایمان په واسطه باندې تربیه کېږي او احتسابا، او بل د ثواب د مخې چې ته ټول ځان ته خپل قناعت ورکړې چې یاره په دې کې زما ثواب دی او زه دا کولی شم چې روژه ونیسم. بیا به څه کېږي؟ الله د دې په جواب کې درته وایي چې تا ایمانا او احتسابا روژه ونیوله، غفر له ما تقدم ذنبه، مخکې دې چې څومره ګناهونه کړي دي هغه به ټول درته من ذنبه الله به درته معاف کوي. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، او هغه څوک چې ودرېده د الله په دربار کې ایمانا و احتسابا، د ایمان له مخې او د ثواب له مخې، غفر له ما تقدم من ذنبه. تراویح کې مثلا، تهجد کې، نور منځونه کې د هغې له مخې نه ورېدلی، یا قرآن عظیم الشان لولي، یا نور حدیث لري، له ما تقدم من ذنبه، ټول ګناهونه به دې الله جل جلاله معاف کړي. ومن قام ليله القدر، دې کې یوه شپه ده چې هغه د 1000 شهر نه زیات، 1000 شپو نه زیات قدر لري. نو که چېرته دا ليله القدر و ایمانا و احسانا غفر له ما تقدم من ذنبه، که په دې شپه کې هم سړی ودرېده نو ټول مخکیني ګناهونه الله جل جلاله هغې ته معاف کوي. نو اوس موږ دې ته ویو چې دا روژه کې څه خوبیګان نشته. ستا خوشحالي پکې پرده ده، ستا د کورنۍ خوشحالي پکې شته دی، ستا د اولاد درسته تربیه پکې شته دی، ستا دپاره یو ښه انعام د جنت او په دنیا کې د ښه روزګار او د ښه ژوند ټول هغه تکلیفونه درته حل کېږي کوم یو چې تا ته په دنیا کې پیدا شوي دي، او دا د روژې برکت دی. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق درکړي. روژه منافق ته، روژه کافر ته، روژه هغه چاته چې مرتد وي ډېر یو سخت شی دی، لکه په غره باندې چې خېږي یا لکه یو ډېر سخت کار چې کوي. اما کله چې مؤمن مسلمان دا خبرې واوري، د روژې دا فضیلتونه واوري، د دې فضیلتونو په رڼا کې مؤمن په خپل زړه روښانه کېږي او د روژې کومه پروا نه ساتي او روژه درسته نیسي. نو همدارنګې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. بني آدم هم هر عمل چې قبلېږي نو په لس نیکۍ لس بارې به زیات ورکوي. مثلا یوه نیکي په لسو باندې الله جل جلاله په ټول عمر کې حسابوي، او الله جل جلاله بعشر امثالها په لسو باندې الى 700 ضعف. دا د آیات شریف یو ترجمه ده، او وسوه نیکۍ به درته درکوي. قال الله تعالی فرمایي الا الصوم فانه لي، دغه وسو اضعاف مضاعفتن او د دې ټول نیکیونه. نو فرمایي الله الا الصوم فانه لي، دا زما سره دی. ولې د الله سره ده؟ ځکه ارتباط ستا او د الله دی. دنیا کې څوک در باندې نه پوهېږي، کوم یو عمل نه دی چې ته یې کې او خلک راشي او درته وایي چې آفرین دا کار کې که اوس ته مونځ کې نو چې راشي نو خلک دې وګوري نو وایي دا مونځ کوي، یا فرضاً ته یو بل کوم نیک کار کې نو یا زکات ورکوي وایي دا خلک زکات ورکوي، ځکه عمل موجود دی.
اما الله جل جلاله وی چې الا الصوم فانه لي زه پوهېږم او ته پوهېږې زما او ستا تر منځ رابطه صوم او روژه ده نور خلک پرې نه پوهېږي چې زما او ستا په دې چې تا ته تایید وکړي یا تا ته یو څه ووایي زما او ستا تر منځ باندې ده او دا وایي چې الله جل جلاله فانه لي وانا اجزي وایي کله چې زه دا روژه ویم دې باندې زه جزا تا ته در کوم یعنې ستا دپاره انعام در کوم به یدعو شهوته ځکه تا شهوت پرېښی دی یعنی نفس پرستی دی پریخی و طعامه او طعام دی پریخی دی من اجلی زما دپاره ځکه چې زه درته یم چې دا مخوره میسکه او مکوه دا استراحت درته یې نه کې للصائم فرحتان فلهذا په انعام کې وی الله جل جلاله تا دپاره دوه فرحته دي ای مؤمنه فرحة عند فطرة هغه وخت خوشحالیږي چې کله فطر ته کښېني نو دا شکر وباسه چې الله جل جلاله اللهم لك صمت بك آمنت وعلى رزقك افطرت دا دعا ووایه ځکه چې د الله دپاره دی په فطر کې نیولې ده وفرحة عند اللقاء ربه او کله دویم فرحت او خوشحالي وي نو کله چې ته الله سره یو ځای شي بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بیا تا ته یادېږي چې ما په دې باندې رفتار کړی او اوس ما سره الله جل جلاله په خپله مخامخ دی دا دواړه انعامونه هغه وخت روژهدار ته ورکول کېږي چې ځان باندې پوه شي او بل الله فرمایي ولخلوف فم الصائم هغه بوی چې د یو صائم یو روژهدار د خولې نه ځي هغې ته اطیب دا بهتر دی عند الله خدای باندې ډېر ښه لګېږي ستا د خولې بوی د ولږې نه چې کوم یو ستا د معدې نه راپورته کېږي او راځي براه راست ستا تنفس سره الله ته دا ډېر زیات ګران دی او الله دې ته ډېر زیات قدر ورکوي واذا کان یوم الصوم احد او کله چې د یو سړي د ورځې روژه وي احدکم فلا يرفث او هغه بد کارونه نه کوي صغیر او کبایر ټوله دنیا پرې ولا یسخب او نه غیبت کوي او نه بل څه کوي صابت او نه کنځلي کوي بل چاته او قاتله یو بل سره جنګ کوي فلیقل که څوک ورسره جنګ کوي او بدې خبرې ورته کوي او دی ورته په جواب کې انی امرؤ صائم زه یو روزهدار سړی یم زه تا سره نشم کولی چې در سره جنګ وکړم چې در سره بدې خبرې وکړم کوم یو کار چې ته کوې چې د هغه خامخا در سره وکړم زه هغه کله هم نشم کولی فلهذا دلته د روژې قدر معلومیږي د روژې هغه اصلي څیره معلومیږي چې الله جل جلاله تا ته څه وایي ته یو سائل سړی هم دې د جنګ نه منې کوي هم دې د هر څه نه منې کوي یا ایها الذین ای هغه کسانو کوم یو چې تاسو دی ویئ داسې دي لکه یو سړی چې فی سبیل الله په لار د خدای کې مثل حبة انبتت 7 سنابل یو تخم وشیندي یوه دانه وشیندي فی کل سنبلة 100 حبة په هر یو وږي کې یا د غنمو په هر یو وږي 100 دانې راځغندرېږي یوه نیکي وکړه مثل الذین هغه څوک چې هغه مثال یې داسې دی چې هغه نیک کارونه کوي او نفقه کوي او خلکو یا ورونو سره خپل مدد کوي او د هغې فضل دومره دی لکه څنګه چې الله جل جلاله یوه دانه د غنمو واچي او پکې 100 وږي وشي او د 100 دانو کې الله تعالی ته 100 ځلې اجرونه او عوضونه درکوي فلهذا دا د روژې هغه برکت دی چې د 100 لکه د غنمو وږې د 100 ځلې د 100 دانې دې په نصیب شوي او الله جل جلاله به درته د دې نه هم زیات اجرونه درکړي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ابي هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان کله چې اول ورځ د رمضان وي صفدت الشياطين هغه ټول شیطانان بنديږي او ځلوني ورته چل کېږي ومردة او هغه څوک جن او هغه طاغي او نافرمانه جنیات یا پیران چې دی هغه هم وغلقت ابواب النار او د اور دروازې هم ټولې تړل کېږي فلم یفتح دینه یوه دروازه هم نه خالي کېږي منها د دې دروازو نه من باب وفتحت ابواب الجنة او د جنت دروازې ټولې خلاصې پرتې وي او د دوزخ بندې وي فلم یغلق منها د دې نه یوه دروازه هم نه تړل کېږي د جنت ټولې دروازې خلاصې وي د مؤمن دپاره ینادي منادیا او اواز کوونکی اواز کوي یا باغی الخیر ای د خیر تختنه ای د روژې تختنه ای د نیکۍ تختنه ای د تراوو تختنه ای د مونځ تختنه یا د قرآن یا د مشان د لوستو تختنه یا باغی الخیر اقبل مخکې راشه الله وایي ما ته مخکې راشه
و یا باغی شر او یا هغه څوک چې د شر خاوند دي فتنې جوړې دروغ وي تهمت کې غیبت کې اقصر ورک شه لاړ شه شاته لاړ شه ولله عتقاء او الله جل جلاله بخون کې دی من النار د اور نه وذلك كل ليله او دا په هر شپه کې کېږي رواه ترمذي و ابن ماجه ورواه احمد عن رجل د دې ټول شیانو صفت او دا ټول هر څه چې برابرېږي کیږي د الله جل جلاله د رضا دپاره کیږي او ته د الله د رضا دپاره روژه نیسي الله جل جلاله تا ته اجرونه درکوي وګورئ یو انسان سره موږ او تاسو کله نیکي کوو هغه درنه څومره خوشحالي کوي څومره تشکرونه درنه کوي او څومره شکرونه درته وباسي او الله تعالی موږ او تاسو سره څه کوي د انسان یوازې دا تاریخ نه دی چې په دنیا کې وګرځېږي ته ودرېږي یو څو روپۍ لري او یو څو کور لري یا ښه ژوند لري یا ښه ښځه لري یا ښه اولادونه لري دا ژوند نه دی د دنیا بلکې موږ او تاسو تلونکي یو د دې دنیا نه ځو او چې کله ځو نو موږ او تاسو باید هغه څه ځان سره ویسو چې کوم باندې الله خوشحالېږي دنیا کې به روابط ساتي دنیا کې به حسنات کې سیاست پکې ډیپلوماسي پکې حکومتداري پکې آمرانه ژوند پکې هر څه پکې پیسو باندې به خوشحاله نعمتونه به ځان ته اخلي خدا چې کله ځي تا نه ټول پاتې کېږي ستا یو کفن لیکل کېږي او کفن کې دننه چې ته کوم یو ستا زړه دی او ستا وجود دی الله جل جلاله هغه پوهېږي ورباندې ستا عملنامه راخلي او درته وایي چې تا د آخرت دپاره کوم یو کار کړی دی الله د هغې په عوض باندې عوض درکوي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل تراويحنا اللهم تقبل جميع حسناتنا وأعمالنا أنت غفور رحيم يا أرحم الراحمين